انسان ته چې الله 80 کاله عمر ورکړی په میدان محشر کې به الله فرمایي ستا یو بانم نه منم، ستا یو خبرم نه قبلوم. ولې په دې 80 کاله کې کو تا هدایت قبلو نه تا به قبول کړی و، تا ته 80 کاله عمر درکړی و، تا ته ډېر یرونکي شیزونه راغلي وو. ستا په مخ کې باندې ستا مور مړه شوه، ستا پلار مړ شو، ستا رور مړ شو، ستا بچی مړ شو، ستا ګاونډي مړ شو، ستا یاران دوستان مړه کېدل او په دې اوږو یې اخیستل او مقبرې ته دې وړه، تا بیا هم عبرت نه حاصلو. ته به نن ما ته څه بانه کوې؟ اخر ته به کوې ما ته څه بانه؟ کم انسان ته چې الله 80 کاله عمر ورکړو الله په میدان محشر کې د ده باني نه قبلوي. نو یو شیخ زانن چې ګیره کې سپین لګېدلې دي او بیا هم په ده کې بې حیایي ده، دا انسان الله ته ډېر زیات ناخوښه دی، ډېر زیات ناخوښه دی. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي ای سپین ګیریا ما له خو ستا د دې سپینو ډکو نه څه راځي؟ حیا راځي. ما له خو ستا د دې سپینو ډکو نه حیا راځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي و چې کله سپین ګیری لاس اوچت کي که نه لاس اوچت کی او دې دعا غواړي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ورکولی چې څه دی غواړي ما له د ده د سپینو ډکو نه حیا راځي، ما له د ده د سپینو ډکو نه حیا راځي. نو الله د ده دومره قدر کوي، دومره عزت کوي، د هغې باوجود